السلام علیکم قدرمنو خویندورونو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. زه نن یو ځل بیا ستاسې په درانه خدمت کې د یوې نوې درسي ویډیو سره حاضر یم. هیله مند یم چې ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او درس وګورئ او یو څه ترې زده کړئ. قدرمنو خویندورونو، زموږ نننی ویډیو یا نننی درس د باغ په باره کې دی یا د دیا ګارډن په باره کې. قدرمنو خویندورونو، په دغه ویډیو کې به په ټولو هغه لوازمو بحث کوو چې په باغدارۍ کې ترې استفاده کیږي. نو راځو خپل درس ته. قدرمنو خویندورونو، موږ سره په بهرنۍ برخه کې لیکل شوي دي چې دیا ګارډن. دیا ګارډن یعنی باغ یا هم بڼ. دی Gartengeräte. دی Gartengeräte یعنی د باغ آلات یا هغه لوازم چې په باغدارۍ کې ترې استفاده کیږي. Der Gärtner. Der Gärtner یعنی مالیار یا باغوان. Die Schubkarre. Die Schubkarre یعنی لاسی کراچۍ. Der Rasenmäher. Der Rasenmäher یعنی د چمن د وړیکه کولو ماشین. Die Harke. Die Harke یعنی خاخوره یا لوټماله. Der Samen. Der Samen یعنی تخم. Der Spaten. Der Spaten یعنی بیلچه یا یوم. Der Gummistiefel. Der Gummistiefel یعنی ربړی موزی. Die Handsäge. Die Handsäge یعنی لاسی اره. Die Gartenschere. Die Gartenschere قدرمنو خویندورونو، شیغه وی بیتی ته او دلته لیکل شوي دي چې دی Gartenschere یعنی مطلب د دې څخه هغه بیتی یا قیچي ده چې په باغدارۍ کې ترې استفاده کیږي، یعنی په شاخبرۍ کې ترې استفاده کیږي. دی Schnur. دی Schnur یعنی مزه یا رسۍ. قدرمنو خویندورونو، دا اوس زموږ د نن ورځې درس. هیله مند یم چې درس مو خوښ شوی وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. قدرمنو خویندورونو، که چیرې تاسې کومه پوښتنه لرئ او یا هم کوم درخواست لرئ، نو تاسو کولی شئ چې موږ ته یې زموږ د انسټاګرام د لارې راواستوئ. نو انشاءالله موږ به ستاسې پوښتنو ته ځوابونه پیدا کوو او ځوابونه به یې درته وایو. تر بلې ویډیو پورې چې زه ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسې په لوی او مهربانه رب سپارم. په هر ځای چې اوسئ، خوښ او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.